هغه په قرضدار چې مور ورله واده کړی و هغه بچی ته جدا کېږي خو مور نه پیژني. هغه په قرضدار چې مور ورله واده کړی و هغه بچی ته جدا کېږي خو مور نه پیژني. بې له تا نه مې ژوندون خاورېرې دی، دا زړګی مې اندرون زرې زرې دی. بې له تا نه مې ژوندون خاورېرې دی، دا زړګی مې اندرون زرې زرې دی. تا د مسلم په زړه ګزار کړی دی، تا د مسلم په زړه ګزار کړی دی، د دې خبرې د اقرار کړی دی او اسرائیل مه تسلیموه سړیه، د دې نه خوږ نبي انکار. مې واخلې ستاسو ملګری ستاسو ورور هارون باچا یم او سره د خپل ګران ملګري واجد علي سره عثمان هم دی راسره په دې تمه په دې امید چې روغ جوړه خوشحاله به د ژوند په ښو شوبو کې به یې قدرمنو کتونکو موجود یو. نننی پروګرام را جوړ کړی دی د سوات په ګلورین سیمه ښایسته علاقه چې کومه یادېږي راحت کوټ. نننی پروګرام را جوړ کړی دی د داود پرهر سره. د داود پرهر ژوند په پښتو چې ژوند یې څنګه تېرېږي بیا به ترېنه څه د کار خوند خبرې راټولوم او ستاسو سره به یې شیر کوم، ښایسته ښایسته شعرونه غزلې به ترېنه ریکارډ کوم. نو داود پرهره په ننني پروګرام کې درته هرکلی او سلامونه مې واخلئ. ډېره زیاته مننه ستاسو کوم چې لاکوټ نه بلکې رالی او زموږ سره یو خبرې اترې وکړې. ستاسو ډېره زیاته مهرباني. مننه داوده. دا راته ووایه چې د شاعرۍ آغاز مو د کله نه کلی او مطلب څومره وخت مو شو چې یاره پښتو ادب کې تاسو لیکل شروع کړي دي؟ کال 2 کاله څومره وخت مو شو؟ یاره جی لیکل خو تقریبا ما د ډېر وخت نه کول، خو لکه صحیح لیکل چې مې شروع کړل 2018 نه مې تقریبا آغازه کړلی. 2018 نه او جی 2018 نه 2020 پورې زه وایم چې یاره یو کتاب به مکمل شوی یا څومره کار دې کړی دی؟ کتاب مواد چې دي د پوره دي که نه؟ کتاب په اوله به راته څه خیر باچا صاحب لیکل خو را سره تقریبا ډیر دی، خو لکه مطمئن پې نه یم چې یا به صحیح یا به غلط. خپل شعر ته لکه تر اوسه صحیح ځکه نشم ویلی چې عمر مې هم ډېر زیات کم دی او لیکل زه یم چې زما به دومره صحیح نه وي چې اصلاح مې وشي د مشرانو سره زما لیکل به صحیح شي. ډیره مننه داود پرهر صاحب. کتونکي به ستاسو د شعرونو اورېدو په انتظار وي، نو خبرې به بیا په وروسته پروګرام کې کوو. که اوس هم راسره څه غزل څه شعرونه شریک کړو ډېر زیات به خوشحاله شو. شعرونه به درته وایم یو خو د دې حالاتو مطابق هم دا خلک و چې اسرائیل تسلیموئ او مه تسلیموئ که نه. د دې په باره کې یو 3 شعرونه دی وایي چې تا د مسلم په زړه ګزار کړی دی، تا د مسلم په زړه ګزار کړی دی، د دې خبرې د اقرار کړی دی او اسرائیل مه تسلیموه سړیه، د دې نه خوږ نبي انکار کړی دی. مننه. اسرائیل مه تسلیموه سړیه، د دې نه خوږ نبي انکار کړی دی. او غزل درته یم غالبا ستاسو نوم پکې هم راځي، تاسو ته به ډالۍ کومه چې ښه او که بد باچا، ښه او که بد باچا، ستا حسن خو حد باچا او تا باندې ښایسته ښکاري ټول صوبه سرحد باچا، تا باندې ښایسته ښکاري ټول صوبه سرحد باچا، هر وخت په خوله باندې کړه احد احد باچا، هر وخت په خوله باندې کړه احد احد باچا، چیت یې او نه لوړ یې ډېر داسې د ستا قد باچا، چیت یې او نه لوړ یې ډېر داسې د ستا قد باچا، زه داود پرهر پتا یم مین بې حد باچا. ډیره مننه داوده. دا شته خو ډېر زبردست غزل او څو شعرونه. نو کتونکو خو دا وینا وه ستاسو یو پروګرام ته به یې کتلي په مختلف قسمه چینلو باندې چې یاره د داود صاحب ترنم ډېر زبردست دی. نو که یو غزل هم راسره یا یو څو شعرونه هم راسره په ترنم کې شریک کړو ډېر زیات به خوشحاله شو. ډېره زیاته مننه. دا غزل دی زوړ غزل دی، تقریبا کسانو خو به ډېر اورېدلی، خو وایي چې بې له تا نه مې ژوندون خاورېرې دی، دا زړګی مې اندرون زرې زرې دی، بې له تا نه مې ژوندون خاورېرې دی، دا زړګی مې اندرون زرې زرې دی. نن سبا کې کچا ولیدم یارانو، نن سبا کې کچا ولیدم یارانو، نن سبا کې مې ژوندون د نندارې دی، دا زړګی مې اندرون زرې زرې دی، بې له تا نه مې ژوندون خاورېرې دی، دا زړګی مې اندرون زرې زرې دی. بیا د چا د زړه درمان خاورو ته تللی، بیا د چا د زړه درمان خاورو ته تللی، دا زړګی پسې سمارې ارې دی، دا زړګی مې اندرون زرې زرې دی، بې له تا نه مې ژوندون خاورېرې دی، دا زړګی مې اندرون زرې زرې دی.
کپا دې دنیا کې هر څومره گزاران کړو کپا دې دنیا کې هر څومره گزاران کړو اصل کور زمون آباد په هدیره دې دا زړګې مې اندرون زره زره دې مختار زدا سرببر سر گریوان چې ځان ته جاړي 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 خوار داود وهله بیا د چا خیره دې دا زړګې مې اندرون زره زره دې بلتان مې ژوندون خاوري ری دې دا زړګې مې اندرون زره د مور په باره کې ته یو څو کړې ډالې کوم چې هغه د مور په غیږ لویږي خو مور نه پیژني هغه د مور په غیږ لویږي خو مور نه پیژني زړې د مور په سکړېږي خو مور نه پیژني هغه په قرضدار چې مور ورله واده کړی هغه بچی ته جدا کیږي خو مور نه پیژني هغه په قرضدار چې مور ورله واده کړی هغه بچی ته جدا کیږي خو مور نه پیژني داود پر هر مور پلار درنه خپه چی نشي زامن د خزو نزاریږي خو مور نه پیژني مننه ډیره زیاته مننه زبردست ترنم یقینا کتونکو تاسو واوریدو د داود پرهر صاحب نه یقینا چې تاسو به خوشی نو داود پرهر صاحب چې تاسو کو ته واوریدو تر دې د مور کې خپل قربانون بچا ته اجازه د کیمرمن واجد سره په لوی اعلان سپارم د لوی الله پامان